سلامونه او درنښت مې ومنئ ستاسې د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې یوه نوې کرنسي یا اسعار په سیسټم کې ډیره کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره لومړی ایګزیکټ سیسټم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصوو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو په دغه برخه کې په روزنامچې باندې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې زموږ یو پیرودونکی چې زموږ سره د زاهد کابل په نوم اکاونټ لري غواړي خپل حساب کې 100,000 لیره ډیره کړي. د دغه چارې لپاره لومړی اکاونټ انتخابوو او وروسته د پیسو مقدار لیکو. د پیسو له شمیر لیکلو وروسته کله چې وغواړو کرنسي انتخاب کړو نو ګورو چې موږ اوسمهال لیره کرنسي په خپلو کرنسیو ډله کې نه لرو. د دې لپاره چې وشو کولی په خپلو اسعارو کې لیره هم ډیره کړو په دغه برخه کې په خپل اکاونټ کلیک کوو، وروسته په تنظیماتو باندې کلیک کوو او کله چې د تنظیماتو پاڼه پرانیستل شوه په دغه برخه کې په اسعار باندې کلیک کوو او کله چې د اسعارو پاڼه پرانیستل شوه په نوي اسعار باندې کلیک کوو او کله چې د نوي اسعار پاڼه پرانیستل شوه په لومړۍ برخه کې د اسعارو نوم لیکو، په دومه برخه کې د اسعارو محلي نوم لیکو، وروسته د یوې لیرې نرخ په افغانۍ او د یوې لیرې نرخ په ډالرو باندې هم لیکو. یوه خبره باید هیره نشي چې د اسعارو انګلیسي نوم په سیسټم کې تاسو ته ښکاري او د اسعارو سیمهیز یا محلي نوم تاسو کولی شئ په بیلونو او پی ډي اف راپورونو کې وګورئ. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او له دې سره وتوانیدلو چې یوه بله کرنسۍ په خپلو کرنسیو ډله کې ور ډیره کړو. کله چې موږ نوې کرنسي ډیره کړله یو ځل بیا روزنامچې باندې کلیک کوو او د حساب پر ځای کې د زاهد کابل حساب انتخابوو او اوسمهال په کرنسیو کې کتلی شو چې موږ د لیرې کرنسي هم لرو او لیره ټاکو. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او له دې چارې سره موږ وتوانیدو چې 100,000 لیرې د خپل پیرودونکي اکاونټ کې ور ډیرې کړو. له دې چارې وروسته یو ځل بیا په خپل اکاونټ باندې کلیک کوو او تنظیماتو ته راځو. یو ځل بیا اسعارو برخې ته راځو او غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو لومړی او دوم اسعار انتخاب کړو. لومړنۍ کرنسي افغانۍ ټاکو ځکه زموږ اکثریت معاملات په افغانیو باندې دي او تاسې هم کولی شئ د خپل سیمې ته په کتو باندې لومړنۍ کرنسۍ وټاکئ. د دې ترڅنګ زه خپله دومه کرنسي یا اسعار USD یا ډالر ټاکم، د دې لپاره چې غواړم د پانګې یا سرمایې راپور مې په ډالرو باندې وګورم. چې د دې چارې تر سره کولو سره زه وتوانېدم خپله لومړۍ او دومه کرنسي وټاکم او باید ووایم چې په دغه ویډیو کې موږ دا زده کړل چې څنګه یو نوې کرنسي یا اسعار په سیسټم کې ډیره کړو، څه ډول باندې له هغې ګټه واخلو او په څه ډول باندې خپله لومړۍ او دومه کرنسي وټاکو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایګزیکټ سیسټم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیسټم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.